نو هغه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ هغه واقعه او د هغه د وفات هغه واقعه د هغه وخت نه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماري شروع شوه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بقیع ته لاړ د شپې عایشه رضی الله عنها وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما سره شپه وه وی زما سره شپه وه د کټ نه پاسېد ووتو بهر ته نو د هغې په زړه کې دا راغله چې ته بلې بیبي پسې لاړ او دا د زنانو طبیعت داسې چې کله د چا ودونه ډېري نو هغه ته دې خبرې ښه پته معمولي اخوا دېخوا کېږي نو هر یو پې دا ګمان کېږي دی که چې هغه بلې پسې تللی نو دا پسې مې ووته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته تللی چې پسې ووته لاړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بقیع نه را روان و الله ورته ویلو چې لاړ شه د بقیع والا دپاره دعا وغواړه بقیع مقبره چې کومه مدینه کې ده د دوی دپاره دعاګانې وغواړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان و نو دوی چې کله ولیدو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې بیا واپس راله کور ته چې راله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سره خبرې اترې شروع کړې دې ورته وی وا رأسا زما په سر باندې ډېر درد دی عایشه رضی الله عنها ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بلکې زما په سر باندې سم درد دی ستا څه که ته مړه شي نو زه به دې په خپل لاس غسل درکم زه به دله کفن درکم زه به د باندې جنازه وکړم ستا څه نو عایشه رضی الله عنها ورته دغه ټیم کې وویل او ته خو به خوشحاله ځکه چې په نورو بیبیانو پسې به ځي دې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي چې زما په سر باندې درد دا هغه بیماري شروعاتو په کوم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی د دې ځینې د هغه بیماري شروعات شوي دي او ورځ تر ورځې د بیماري دا ډېرې ده په اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ داسې ووایي ملګرو ته یې ما بهر ته وباسئ زه یو څو نصیحتونه کول غواړم نو صحابه کرامو راوستو په څه طریقې سره راوستو چې یو لاس یې په یو اچولی او بل لاس یې په بل اچولی او د سر نه یو مضبوطه کپړه تاو کړی او تبه پرې راغلی وه خو داسې تبه پرې راغلی وه صحابه کرام وایي چې موږ ته لرې ولاړو او موږ ته دا ګرمایش به راتو موږ ته به دا تپ راتو د ګرمایش ته وی موږ ورته چې یا رسول الله په تا تبه ډېره ده وی او په ما وایي داسې تبه ده لکه په تاسو کې چې په دوو کسانو باندې تبه راشي په هغه تبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو منبر ته وختو او خطبه وکړه اخرنۍ خطبه وکړه ناشنا خطبه وکړه ناشنا نصیحت یې وکړو ټول صحابه کرام یې وجړول ټول غمجن شو او په هغه خطبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی که د چا په ما باندې دینار او درهمي نو نن دې ما سره خبره وکړي ځکه چې سبا نه دینار شته نه درهم شته او که ما د چا سره څه زیاتې کړی څه ګزار مې پې کړی او زما نه بدل اخیسته غواړي نو نن ما نه بدل واخلئ ګوره سبا به هېڅ هم نه وي په دې کې عکاشه رضی الله عنه راپاڅېدو وی یا رسول الله زه قصاص اخیسته غواړم بدل اخیسته غواړم صحابه کرامو هغه ته وکتو حیران شو په ژړا شو چې دا څه ساده سړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیمارۍ ته وګوره د حالاتو ته وګوره او دی وایي زه بدل اخیسته غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د څه بدل اخلي وی یا رسول الله په یو موقع باندې تا د جهاد دپاره صفونه برابرول او زه پکې ولاړم او تا سره غشی په لاس کې او دا ملګري دې پې سیده کول او زما دا تشی تا په غشي واله او زه دې خوږ کړی وم زه د هغې بدل اخیسته غواړم رسول الله صلی ورته صحیح شو خپل تشی مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکاره کړو داسې یو عدل والا انسان او داسې عجز انسان او داسې انصاف والا انسان الله سبحانه وتعالی چې د هغه نه سید الاولین والآخرین جوړ کړی هسې ترې نه دی جوړ کړی هغه انسان کې اوچت صفات الله سبحانه وتعالی اچولي نو دا تشی ښکاره کړو او صحابه کرامو جړاګانې ډېرې زیاتې شوې چې دا عکاشه اخر کیسه او عکاشه رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته روان شو چې څومره نږدې کېدو د صحابه کرامو جړاګانې زیاتېدې په دې کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه راپاڅېدو وی یا رسول الله جسمي لجسمک فدا ای د الله پیغمبره زما جسم ستا د جسم نه قربان شو دې دې ما مړ کړي او دغه بدل شو تا دې په غشي باندې خوږ کړی دی دې دې په بدل کې ما مړ کړي دې دې په بدل کې ما حلال کړي دې دې زما نه بدل واخلي خو تا ته دې څه نه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه وی دی به بدل زما نه اخلي عکاشه رضی الله عنه چې څومره نږدې کېدو د صحابه کرامو جړاګانې ډېرې دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمارو او د ځان نه یې څادر تاو کړی او کلک او دا سر یې تړلی و عکاشه چې څنګه راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاو شو او دا تشی وله سم ښکل کو او دا خېټه وله ښکل کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي عکاشه ته څه کې تا خو وایي چې زه بدل اخلم وی یا رسول الله بدل به تاسو نه څوک اخلي خو ته چې را کمې خبرې کوې داسې ښکاري لکه د دنیا نه چې روانې نو ما دا غوښته چې زما او ستا اخرنی ملاقات داسې وشي چې زما سرمن ستا د سرمنې سره ولګي صرف دې دپاره مې دا خبره وکړه
او د صحابه کرامو جړاګانې ډېرې شوې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خطبه وه چې دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بله خطبه نه ده کړې. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آخري ورځو کې جومات ته راوتی بند کړو ځکه چې جومات ته نشو راوتی او د هغه په ځای باندې به بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه امامتي ورکوله. اخرنی سحر چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې عایشې رضی الله عنها د دې کړکۍ نه کپړه اوچته کړه او صحابه کرامو ته وکتو. انس بن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی و او داسې ښکلی ښکارېدو لکه د نور یو ټوکړه وه او نږدې و چې زموږ د مونځونه خراب شوی د خوشحالۍ د لاسه چې یاره پیغمبر ډېر ورځې بیماري تېره کړه نن ښه شوی دی. وی په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه شاته کېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه وی په خپل ځای باندې پاتې شي زه نشم دروتی. دا اخرنی نظر و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته کړی او دا مسکی په دې باندې شو کپړه اوچته کړه ویې کتو که سبا له زه نه یم نو دوی بیا هم لمونځونه کوي که سبا له زه نه یم دوی بیا هم جوماتونو ته راځي که زه د دنیا نه لاړ شم دوی بیا هم جهادونه کوي که زه د دنیا نه لاړ شم دوی بیا هم دعوتونه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل تربیت باندې مطمئن شو چې کوم تربیت یې صحابه کرامو له ورکړی و کوم فصل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړلی و په هغې باندې مطمئن و چې که سبا له زه نه یم وګوره دا جومات زه پکې نه یم خو ډک دی. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی نظر و صحابه کرامو ته. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه کپړه راواچوله د دې کړکۍ ده نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ده اوچته کړې. صحابه کرام په دغه ورځ ډېر خوشحاله شو او دا سوچ یې وکړو چې راشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه شوی دا خو مسکی و راشئ نن پکې کارونو له وځئ. سبحان الله هغوی به کارونو له نه وتو د پیغمبر د بیمارۍ د لاسه ټول به د پیغمبر په خوا کې ناست وو د هغه عیادت به یې کوو د هغه تپوس به یې کوو. په دغه ورځ هغوی مزدورو له لاړو په دغه ورځ هغوی تجارتونو له لاړو په دغه ورځ هغوی کارونو له لاړو. او کله چې د دوحا دا ټیم شو د غرمه چې کوم ټیم کې اول راخیږي نو دغه ټیم کې تقریبا 9 بجو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف ډېر زیات شو او فاطمه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور هغه د پلار سره ناسته او پر پلار باندې دا سخت نیش ولیدې نو اواز یې وکړو چغې یې کړه وا کرب ابتا هلې زما په پلار باندې سخته ډېره شوې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل لیس اعلی ابیکی کرب بعد اليوم لور خفه کېږه مه د نن نه بعد به ستا په پلار باندې سخته نه وي د نن نه بعد به ستا پلار ته راحتونه میلاویږي د نن نه بعد به ستا پلار ته خوشحالیانې میلاویږي د نن نه بعد به ستا پلار ته هغه اوچت اوچت نعمتونه میلاویږي. دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لوښی د ځان سره ایښودی او په هغې کې کپړه ایښودې وه او کپړه به یې په هغې کې لمده کړه او په دې خپل مخ باندې به کېښوده او دا به وي لا اله الا الله ان للموت لسکرات لا اله الا الله. یقینا وي د مرګ سمه زوروره سختۍ په پیغمبر باندې سخته ډېره وه ځکه عایشه رضی الله عنها وی په پیغمبر باندې چې ما کومه سخته د زنکدل لیدلې وه دا سخته نه مخکې په چا راغلې ده او نه به بیا په چا باندې راشي. دومره ناشنا سخته به پیغمبر راغلې وه چې دا کپړه به یې په دې مخ باندې ور واچولو دا مخ به یې پټ کړو. په آخري وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشې رضی الله عنها د مرۍ او د سینې په منځ کې خپل سر یې ایښودی و د هغې په غېږ کې سر یې ایښودی و. عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنهما راننوتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وکتو هغه مسواک و نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وکتو لاسې بره عایشه وایي زه پې پوه شوم چې مسواک ته زړه شوی دی وایي ما هغه مسواک راواغېستو او هغه مې په خوله کې صفا را صفا کړو او بیا مې پیغمبر له ورکړو مسواک یې استعمال کړو. وایي په دغه ټیم کې هغه دا ګوته داسې اوچته کړه او ده وایي چې اللهم الرفیق الاعلى یا الله هغه اوچت ځای مې خوښ دی هغه ځای مې خوښ دی چې کوم ځای کې شهیدان دي په کوم ځای کې پیغمبران دي په کوم ځای کې نیکان دي په کوم ځای کې صالحین خلک دي هغه اوچت مجلس مې خوښ دی. نو دغه ځای کې هم جبریل علیه السلام راغلی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبره کړې ده چې الله تعالی اختیار درکوي ته کوم ځای غوره کړې نو نه زه هغه اوچت مجلس غوره کومه د الله سره ملاقات غوره کومه د نورو پیغمبرانو سره ملاقات غوره کومه هغه اوچت ځای مې پکار دی او هغه ګوته چې هغه کوم اسمان ته اوچته کړې وه عایشه رضی الله عنها وایي هغه راولیده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ساوتو هغه غټ بدن چې 30 کاله یې سختې تېرې کړې وې د هغې نه ساوتو هغه غټ زړه چې هغه د هر چا دپاره کولا و هغه زړه چې هغه د صبر نه ډک و هغه زړه چې هغه د ایمان نه ډک و هغه زړه چې هغه د اوچتو صفاتو نه ډک و هغه زړه ودرېدو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدن کار پرېښودو. عایشې رضی الله عنها اواز وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې بعض صحابه کرام ناسو
او هغو ته اواز وکړو راشي وایي ستاسو دغه پیغمبر نه ساه وتې راشي هغه کې حرکت نشتی. مدینه کې عام خبر وچلېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی. صحابه کرامو را منډې کړې او بعض پکې بېهوشه شو، بلکې بعض سیرتونو کې راځي چې بعض د دې صدمې د لاسه مړه شو او بعض په خپل ځای باندې پاتې شو او بعضو پکې ګډې وړې خبرې شروع کړې، هوش او حواس یې ورک شو. لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه توره راوویسته او دی وی که چا ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو دا سرتې په توره باندې وهمه، پیغمبر وفات شوی نه دی بلکې پیغمبر د الله ملاقات له تللی دی او بیا به راشي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه موقع باندې ناشنا خطبه وکړه او په هغه خطبه کې دا خبره وکړه وایي چا چې د الله بندګي کوله نو کوي دي ځکه چې الله ژوندی ذات دی مرګ پرې نه راځي، او که چا د پیغمبر بندګي کوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. اله صحابه کرام کم چې پکې یعنی په صدمه کې وو هغوی په هوش کې رالو چې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تګ مختصر واقعه او په دې صورت کې ورته اشاره شوې ده. خبره مې ټوله دې پورې کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وفات داسې نه و، د دنیا نه دا تګ داسې نه و چې एकदम پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ، بلکې د هغې نه مخکې علامات راښکاره شوي دي. په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماري راغلې ده، په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سخته راغلې ده، دا صورت نازل شوی دی. نو دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دنیا نه تللی دی.